ستړي مشي ملګرو. نن مونږه چې کوم میډیټیشن دی دا به یې په ابزرور او ابزرور باندې په کتونکي او په هغه څه چې کتل کیږي. نو لاول به یو دوه پرانیام وکړو او بیا چې کله میډیټیشن ته کینو نو بیا به تاسو صرف اورئ او خاموشه به کینئ. زه به خبرې کومه او هغه خبرو دوران کې هغه صرف زه د دې لپاره کوم چې ستاسو پام راوګرځوم، ستاسو خپل ځان ته، خپل سوچ ته. نو په دغه دوران کې چې زه سویم که هغه تاسو ته ښکاره شي یا تاسو یې ووینئ نو دا به یو قسمه لیدنه او په میډیټیشن کې که دغسې لیدنه راولاړه شي نو د هغې سره به بیا ستاسو په مازغو کې بدلون راځي. راځئ چې دوه پرانیام وکړو چې راساګانې ورته لږې وجود ورته لږه دغه کو توله کو. لاول به وکړو انولوم ویلوم. په دې دوران کې هم تاسو خپلو ساګانو ته پام کوئ. تاسو کوئ، زه خبرې په دې لپاره کوم چې تاسو ته په دې دوران کې واورئ. نو یوه سپېږمه بنده په بلې باندې ساه واخلي او بیا هغه بنده کې په دې بلې پرېږدي او بیا په دې واخلي په دې بلې پرېږدي. نو په دې دوران کې تاسو خپلو ساګانو ته پام کوئ. دا ساه څومره ژوره ځي، د دې ساه او اخیستو اواز څنګه دی، او د دې سره چې کوم دی نو ستاسو د سپېږمې نه واخلي تر د وجود، تر د تشو پورې، تر د سپوغس پورې، د وجود د هرې برخې پورې دا اواز څنګه دا څنګه تیریږي په وجود کې او څنګه راولاړېږي. اوس به یو بل پرانایم وکړو کوم ته چې اوجای وایي. په هغې کې به مونږه ټوله ساه بار وباسو او بیا به یو ساعت هغه نیسو. نو په دې دورات کې هم تاسو خپل وجود ته پام کوئ چې په وجود څه تیریږي. وجود چې کوم دی کله چې ټوله ساه ته بار وباسي او دې ته نیولې یو څو سکنډه او د هغې نه پس ساه اخلي او د هغې نه پس چې ساه اخلي نو هغه ساه څنګه په مزه یا په تیزۍ سره وجود ته دننه ځي. ټوله ساه بار وباسئ، بیا لږ ساعت ونیسئ یو څو سکنډه او بیا ساه واخلئ. نو دا ټوله ساه بار ایستل چې دې ته هم ستاسو پامي، بیا چې کله دا تاسو بهر نیولي هغې ته هم پامي او واپس چې ساه اخلئ هغې ته هم ستاسو پامي چې په وجود څه تېرېږي. په دې دوران کې ستاسو وجود ته هم پامي چې څنګه نیغ دی او که نه کوږ اوږ دی. اوږې هم ښکته را پرېوتې دي یا اوږې هم پورته کړي دي یا اوږې جامې هم کلکې کړي دي، جامې هم سختې کړي دي، یا هم لاس او خپې چې کوم دی نو خوځي بې کنټروله، یا هم چې کوم دی نو نور څه په وجود کې سختي ده. نو دې سره به ستاسو پام ژورېږي خپل ځان ته، خپل سیسټم ته. زه دوباره به وجای.
تاسو چې ځان لکوي د 15 منټه لس منټه هم کولای شي. اوس په غلي کینو میډیټیشن ته. په دې سیشن کې غوځه ډېر نه کوم ځم چې ویډیو ډېر اوږده نشي، ځکه هغه خلکو لپاره کوم خلک چې په کورونو کې کوي د ویډیو سره، نو هغې خو بیا ویډیو بندولی شي او ځان له کولی شي اوږده. اوس به غلي کینو میډیټیشن ته. په دې دوران کې به زه خبرې کوم او تاسو یې اورئ. تاسو چې څه اورئ نو هغه په خپل ځان کې که تاسو ولیدلی شئ نو بیا به کیدای شي چې تاسو ته پکې ژوره لیدنه وشي د خپل ځان په اړه، د خپل سوچ په اړه. نو سترګې پټې کړئ، خاموشه کښېنئ. په دې دوران کې تاسو نن چې کوم دی زه دا وایم چې کتونکي او هغه څه چې کتل کېږي، observer او observed، دا چې د یو بل نه بیلي نو دې سره خفګان پیدا کېږي، خفګان پیدا کېږي، بېچیني پیدا کېږي، خواري جوړیږي، کړاو جوړیږي. نو اوس تاسو دا وګورئ چې آیا دا کیدای شي چې کتونکي او هغه څه چې کتل کېږي دا د یو بل نه جدا نه دي؟ دا موږ لیدای شو که نه؟ نو د دې لپاره که تاسو په خپل زړه کې دننه یو قسمه په خپل سوچ کې دی وخت کې چې کوم تصویرونه راځي او په هغې کې هغه تصویرونو سره کوم کار راولاړېږي. کار مطلب اکشن. د مثال په توګه باندې یو تصویر دی او د هغه تصویر سره خفګان راولاړېږي، یا د هغه تصویر سره کرکه راولاړېږي، یا د هغه تصویر سره غوسه راولاړېږي، یا د هغه تصویر سره یره راولاړېږي. نو که تاسو دغه تصویر او ورسره تړلی کار، دا دواړه په یو وخت باندې ولیدای شو، نو دې سره به د کتونکي او د کتیدونکي، د ابزرور او د ابزرور چې کوم بیلتون دی به ختم شي. دا څنګه؟ دا ابزرور چې کوم دی نو دی زیاتره د دغه کارونو نه را جوړ دی، د دغه احساساتو، جذباتو، د کرکې، د حسد، د غصې، د یری. دا بنیادی توکي دي یا فنډامنټل ایلیمنټس دي. لکه څنګه چې موږ وایو چې په کائنات کې ټول څیزونه د اټمز نه جوړ دي، او د ټولو اټمونو تعداد چې کم دی نو هغه د څه د پاسه سل، هایدروجن دی، هیلیم دی. اوس که ته میز راوالې نو هغه هم د دغه اټمونو نه جوړ دی، او که دیوال دی نو هغه هم د دغه اټمونو نه جوړ دی. دغسې سوچ چې دی، د سوچ بنیادی توکي چې کوم دي نو هغه د حسد، یره، غوسه، دا پیریاډیک ټیبل دی د سوچ. او د سوچ زیاتره کارونه چې کوم دي هغه د دې توکو نه را جوړ دي. یعنی سوچ خپل ځان ارګنایز کوي، سوچ خپل ځان چې کوم دی هغې له ترتیب ورکوي د دې بنیادی ایلیمنټس په ذریعه باندې. حسد، یره، خوند، مزه، پلیژر او پین چې ورته وایي. ډیزایر شو، ارمان شو، ارمانونه شو، هیلې شوې، امیدونه شو.
نو دا ټول سیزونه دا یو قسمه بنیادی توکي دي. نو د ابزرور په دغه شکل کې. نو اوس که یو تصویر ستاسو ذهن ته راغی، ستا د لیټس سې ستا د مور تصویر، او د هغه تصویر سره ته خوشحاله شوې، نو دغه خوشحالۍ ته که ستا پام نه وي، یا دغه خوشحالي که بې پامه لاړه شي، نو دغه ابزرور دی. خو دغه خوشحالۍ ته که پام وشو، نو ابزرور ختم شو. اوس تصویر او خوشحالي، تصویر او خفګان، تصویر او کرکه، دا یو شو. لہذا د ابزرور او د ابزرد، د کتونکي او د کتیدونکي په منځ کې چې کومه ګیپ دی، کومه خلا ده، کوم ډسټنس دی، ختم شي. نو کړاو یا خفګان چې دی، هغه د تصویر برخه شي، هغې ته پام شي. نو دې سره موږ وایو چې کتنه یا دا غونډه منډه شي، ابزرویشن غونډ منډ شي، یعنی دوه برخې پکې نه وي. دا نه چې یو برخه یې کتونکی او یو برخه یې هغه چې کتیدونکي. یعنی تصویر او د هغې سره تړلې کرکه یا خوشحالي یا خوند یا مزه، هغه د پام د نندارې نه پټه پاتې نشي. نو بیا چې ابزرور نه وي، نو په کړاو به څوک اخته وي. چې ابزرور لاړ شي، نو خفه کېږي به څوک. خفګان خو د نندارې لاندې راغی که نه، نو بیا خو خفه څوک نشته. نو یک دم چې کوم دی، نو هر قسمه سټرګل ختم شي، هر قسمه انزایټي، بېچیني، لاجیکلی ریشنلی دا ختم شي. نو دا ستاسو میډیټیشن دی. که دا ګیپ تاسو ولیدو، د ابزرور او د ابزرو په منځ کې چې دا کوم ګیپ دی، د تصویر او د خفګان، د تصویر او د کرکې، د نوم او د خفګان ترمنځ چې کوم ګیپ دی، خفګان شو، خوشحالي شوه، کرکه شوه، یره شوه، غوسه شوه، دا ګیپ چې کوم دی، نو په دې کې دا ابزرور اوسیږي، دا ابزرور دغه ګیپ کې را جوړیږي. لہذا چې کله د دوو سیزونو ترمنځ ګیپ وي، نو بیا هغه یو سیز کوشش کوي چې دا بل کنټرول کړي. نو لہذا بیا سټرګل شروع شي، محنت شروع شي، د خفګان د ختمولو، د غوسې د ختمولو. او کله چې دا یو شي، نو بیا سټرګل ختم شي، کتونکی پاتې نشي. کتنه روانه وي او کتونکی پکې نه وي. او بیا چې کومه کتنه روانه وي، نو هغې ته موږ پام وایو، اویرنس ورته وایو. نو اویرنس غونډ منډې، اویرنس غونډ منډې، په هغې کې تقسیم نه وي، د ابزرور او د ابزرد. نو کله چې تاسو کښېنئ، نو دغه کوئ چې تاسو ولیدی شئ چې ابزرور او ابزرد دا د یو بل نه بیل نه دي. د دې تړون ډېر زورور دی، خو سیسټم پکې خراب شوی، غلط شوی دی. او د دې وجې انسان ډېر سخت په سارو کې یا په خفګان کې مبتلا دی، ځکه چې دی دا ګیپ نه ویني، دی دا خلا، دا ګیپ نه ویني د تصویر او د خفګان ترمنځ، د نوم او د خفګان ترمنځ، د نوم او د کرکې ترمنځ. ابزرور او ابزرد دا ورته جدا جدا ښکاري. سمه ده؟ نو اوس په مزه مزه سترګې وغړوئ او په دې ځای باندې به